خو هغه جنۍ ویې چې یاره که زما دغه خواهش دی زما چې چېرته 100 وروڼه مې وي اصل او هغو دا پیسې ګټلې او پیسې راوړې او بس ما په دې غریبانو باندې ایسته تقسیمولی د غریبانو خلکو خیال مې پکې ساتلی دا بعضې خلکو باندې داسې حالات تېرېږي په خدای یقین وکړه دا سوشل میډیا نه ده دا چې ګورې په دې کې قسما قسم حالات او واقعیات مخې ته راځي ناشنا ناشنا ویډیوګانې پکې راځي وختي پرون که کله سهار غریبه یو ویډیو ما کته یو جنۍ وه ماشومه جنۍ وه هغه په بازار کې څه څیزونه میزونه خرڅوي په اډو کې ګرځي په ګاډو ماډو باندې ګرځي یو شی بل شی خرڅوي د هغې دا و چې یاره وایي چې پلار مې بیمار دی او څه اوږده قصه یې کوله یو کس داسې انټرویو یې اخېسته هغه شی ورسره مایک هغې وایي چې تره رانه خپل جایداد نیولی دی او پلار مې چې کوم دی نو هغه زړه بیمار دی او په کور کې پروت دی څه کار روزګار نشي کولی او د کور ټول کار چې کوم دی هغه زه کوم د کور لپاره پیسې ګټم رزق ګټم سهار راوځم بس دغسې ګرځم په دې اډه کې کله یو شی خرڅ کړی کله بل شی خرڅ کړی په هغې باندې زه خپل کور ضروريات پوره کوم نو هغې خو هغه خپل فریاد کوو هغه سړي ورته وایي چې هلکه دې پښتنو ته هسې څه پیغام ورکړې او هسې څه تاثرات دي په زړه باندې څه ارمان دی نو هغې چې په زړه مې صرف دا ارمان دی چې زما 100 وروڼه وی او بس زما د 100 وروڼو پیسې ګټلې او ما یې د غریبانو خلکو مدد کولی د هغې په زړه کې دا جذبه پرته وه دا جذبه پرته وه په خبره باندې پوهېږي مونږ سره اکثر خلکو په ذهن کې دا جذبه پرته وي چې یاره که زه خو غریب یم هغه وایي چې یاره د هغه په زړه کې دا جذبه پرته وي چې که چېرته مال راله الله جل شانو راکړو که نه بس دا غریبان به پکې زه پټ کړم دا د اکثر خلکو په ذهن کې دا خبره پرته وي خو هغه جنۍ وایي چې یاره که زما دغه خواهش دی زما چې چېرته 100 وروڼه مې وي اصل او هغو دا پیسې ګټلې او پیسې راوړې او بس ما په دې غریبانو باندې ایسته تقسیمولی د غریبانو خلکو خیال مې پکې ساتلی نو هغې هغه فریاد په داسې طریقه کوو چې په هغه ټایم کې بیخي زما د سترګو نه اوښکې وبهېدې چې هلکه دې حالاتو ته ګوره د دې دا شوق په زړه کې پروت دی په خپله ورسره د یو پیالې چې روپۍ نشته دی 20 روپۍ ورسره نشته دی ټیک شوله ماښامه پورې دا په خلکو باندې ټاپیانې خرڅوي چینګمان خرڅوي په هغې کې به دا 100 روپۍ وګټي چې کور ته به یوسي په هغې باندې به دا وړه ویسي بل ورځ په دغه دوکان کې ناست وم یو سړی راغی دیاړیمار سړی و د دې محلې سړی دی او تاسو ټول به یې پېژنئ دوکان ته راغی نو د وړو تپوس یې وکړو وایي وړه په څو دي دوکاندار ورته یې په 2700 روپۍ نو 2700 روپۍ چې ورته وویلې نو د هغه سړي په زړه باندې یو ټک وشو چې لکه ما خو دیاړي وکړه هغه دی 1000 روپۍ هغه کړې دیاړي مې وکړه 1200 یا 1000 روپۍ یا 1200 روپۍ دیاړي ده دغه روپۍ راکړې نو د دې وړو دپاره خو اوس زه 3 ورځې دیاړي کوم که نور څه نه لګي نو هله 3 ورځې دیاړي به کوم په خبره باندې پوهېږي نو د خلکو حالات مکمل خراب دي داسې زموږ معاشره داسې قسمه خلکو نه ډکه ده چې هغه ځان له رزق ډېر زیات په مشکله باندې پیدا کوي خبره باندې پوهېږي نو بهرحال یوازې دا د الله جل شانو عبادت هم دی عبادت هم کول پکار دي خو د دغه عباداتو سره ضروري څیز دا دی چې ما ورته د خپلو خلکو خیال وساتو د دغه خلکو خیال وساتو که نه قسم په خدای د قیامت په ورځ باندې مونږ په دې عبادتونو باندې مشکل ده که د الله جل شانو د پکړ نه او د الله جل شانو د عذاب نه خلاص